سړی ته چا ویلي سپین نه غوږ وتښتو سپي پسې منډې والې او خپل غوږ یې نه کته و یاره وابین راله ولیدي سرال او دا و امامانو ته کنځلې کوي زه وایم هغه ملا دې الله تباه او برباد کړي الله دې پې لعنت وکړي چې هغه امامانو ته کنځلې کوي او دا بعیده نه ده دا ما پسې یو وخت کې ډرامې جوړې کړې وې لکه صوابۍ کې موږ په دې اولنو احادیثو کې وو نو الحمدلله من کتاب ولیکه نیل المنفعه په تاریخ الائمه الاربعه او دې ټولم تقسیم که چې دا زموږ عقیده ده که دې کې کومه کنځلئ په سورپین په کر خراخ کوي چې موږ غوږونه ونیسو توبه وباسو خو تقریبا په 1994 کې ما هغه کتاب لیکلی او اوسه پورې لا چاپ کې ځای نه دی دغه کړی چې دا ټکی دی پکې وجه دې کې دا ده ورونو انصاف نه کار اخیستل غواړي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی احمد بخاری ترمیزی نسائی ابو زرعہ امام ابن ماجہ سفیان ثوری سفیان ابن عیینہ اسحاق ابن راهوی امام ابن خزیمه الحمدلله دا ټول زمونږ امامان دي او زمونږ د سر ګلونه دي او امام ابو حنیفه خو زمونږ د عقیدې امام دی دی و امام نه مني او کنځلې ورته کوي خو دا خبره داسې ده زمیندار چې کله د شوتلو پټۍ دغه کوي که ته ټول زمینداران یې وایي نو دې کې دا مانګک کي نو چې اوبه ورپرېږدي یو لوټې ته وخیږي یو پو وکړي بل ته وخیږي بل ته وخیږي بل ته وخیږي زه وایم ای خلکه ای ورونو زمونږ د ټولو الله یو دی دی که نه دی قرآن هم یو دی کعبه هم یو ده یو الله لمونځ کوو راځئ دا د انصاف چشمې په سترګو کوي او دا د ضد او حسد دا لرې کوي موږ وایو الحمدلله که د اشاعت توحید ورونه دي هم زموږ ورونه دي که د جماعت اسلامي دي که تبلیغین دي که جمعیت علما دي هر هغه څوک چې اسلام ته ځان منصوبه یې زموږ ورور دی خو حساب به که وګوره ورورۍ کې خو به حساب کې که نه خبره به دې هله منو چې د محمد رسول الله د حدیث صحیح برابره کړي او دا امام ابو حنیفه صاحب ویلي دي شامی اول جز 15 صفحه کې ابو یوسف ته وایي ویحک ابا یعقوب مړ شې د هر څه رانه مه لیکه او بیا ورته وایي اذا صح الحدیث فهو مذهبي صحیح حدیث دا زموږ مذهب دی نو دا خبره چې وکړي نو څوک بدعتیان وایي خیراتونه نه مني خیرات منو خو دا ستا قلنګ نه منو ماشوم له بیا بانګ وکړه غوږ کې وایي به روپۍ به راکې څونه روپۍ به راکې یاره یو 15,000 خو به راکړي 1500 چې نکاح به یې تړله نو ویل به چې سنګل نکاح وتړم او که ډبل وتړم نو سنګل 1500 او ډبل په 200 4,200 روپۍ باندې دا د دوی قلنګونه وو ډبل هم سنګل پکې دا څه قصه او چلو یې ورته جوړ کړي کوژدن کې به یې نکاح وتړله روپۍ به یې ترې واخیستې واده کې به یې وتړلی که دا بیا یې ولې تړی وایي وخت به تېر شوی نو خو بیا د پلار له نکاح وتړلی به ډېر وخت تېر شوی دی دا خپل جب دپاره کار کوو الحمدلله زموږ ډېر رڼا دین دی او موږ هغه سوچه او صفا خبرې خلکو ته وښودې چې په هغې باندې انسان جنت ته ځي او ورک دې شي که څونه دې ګېډې له منډې ووو که موږ به ترې روان یو نو ولې په دین باندې تجارت شروع کړو او ولې د خلکو نه دین پټ کړو او ولې خلکو ته کمزورې خبره وکړو او هغه غوره د پیغمبر خبره